अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद दे चروغ जोड़ बे टिक टाक पे और द ژوند په مزو کې به خبرې نن په ونی ولاګ نریشا ولاګ کې نه کیونی ویډیو کې تاسو ټول ته هر کله وایم بھائی تاسو په ټولو ډیرو کسانو کمنټس کول کنه چې کیونی ویډیو کا نو پرونه بلوز می پوسټ کړي وو تاسو سوالونه کړي دي او نن بدر لازم دا غي جوابونه در کوم نو راځي چې کیونی ویډیو شروع کو نمبر क्वेश्चन چې کنه هغه ابید گیمینګ کړي دی وی چې برو لو پرام سوات منګورا ابید ستانه مشر دی او تاسو یوټیوب نه علاوه بل څه کار کوي پلیز پیک مای क्वेश्चन بای نو تاسو خبر ده کنه چې ابید زمانہ کشر دی مشر نه دی خو داسې ښکاری چې لکه هغه زمانہ مشر لګي دا هغه ګیره میره خاص غټ دي کنه په دیو زمانہ مشر لګي او یوټیوب نه علاوه زه نور هیڅ کارونه کوم بس صرف یوټیوب کوم او کور چې کنه کور کارونه مورنه بس یوټیوب نو څه کار نه کوم دویم क्वेश्चन چې کنه سټپ 1 پروډکشن کما سوال نه کړی بس وی جی سلام بھائی وعلیکم السلام او بل سوال کړی دی نیو او پی گیمینګ برو ستا ضرور چینل نیم سره پلیز پیک مای क्वेश्चन بیگ پین فرام مردان بھائی زما ضرور چینل چې کنه نو پښتو ایجوکیشن دی هغه پکې مطلب پښتو کی تعلیم ورکړي خلکو ته او جبران احمد क्वेश्चन کړی دی چې تپوس دادې چې څنګه یې جبران احمد جبران بھائی خیمه تاسو خیمه برابر یې زه خو خیمه له خیر سره مرحبا مومن کمنټ کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی او بل क्वेश्चन چې کنه عاشق سلیمان کړی دی چې تاسو پبجی کوئ زه تاسو ویډیو ډیر ټایم نه ګورم نه بھائی زه پبجی گیمونه نه کوم کرکټ او وغیرہ دا گیمونه نه کوم او پبجی دا گیمونه وغیرہ نه کوم گیم سره مې نه لګي او بل क्वेश्चन چې کنه نو ارشد باچا 33333 پلیز بلاگ میک ان اردو وی چې بلاگ چې کنه په اردو کې جوړوي نو تاسو له زس په انګلیش کې جواب درکم کو په اردو کې درکم خو تاسو په انګلیش کې क्वेश्चन کړی دی نو بای دا خبره ده کنه چې اور مدر لینګویج از پښتو دیټس وای آی میک بلاګینګ ان پښتو ملک عبدالعزیز क्वेश्चन کړی دی کنه چې ہوم ټور وکړه کوي بای دا خبره ده چې موږ غره خور خړ پړ کور دی نو پاره کې به تاسو ته سوخه مې چاره خو نه دی خو زه خیر زه به کوشش کوم چې چرته تاسو ته ولاک کې وخېما محمد یوسف تاسو کړه دی کنه چې السلام علیکم طاهر حسین تاسو ایجوکیشن څومره دی بای ما ایجوکیشن چې کنه نو زما بی اس کړه دی بی اس کمپیوټر ساينس له هر سره ډیګری را سره دا خو په ویګم په ګورې نه صرف ډیګری دی را سره او بل क्वेश्चन چې کنه اني خان ویلی دی کنه چې ځان لا آیفون 13 پرو میکس واخلې بای دا څه خبره ده کنه چې زه تاسو له دې څه جواب درکم خو بس صحیح دوا کوي چې الله پاک پیسې راکړي وابلم ان شاء الله میکس چینل والا تاسو کړه کنه چې په موبایل کې کوم اپ یوز کوي په کوم اپ باندې ایډیټینګ کوي کاین ماستر ان شوټ کیپ کټ یا پاور ډایریکټر بای دا څه خبره ده کنه چې اوسه پورې ما په کمپیوټر کې په اډاب پریمیئر پرو باندې ایډیټینګ کو او اوس چې دا ډیلی ولاګ دی کنه دې کې ایډیټینګ دومره نه نو بس زه ساده کله کیپ کټ باندې او کله وی ان باندې ایډیټینګ کوم او بل تاسو چې کنه نو دا کړی دی تحسین الله جان ولاګ چې ګوګل ایډز اکاؤنٹ بسنګ جوړو بیا پاره کې ویډیو څنګه پروموټ کو دا طریقه راته وایي بای دا څه خبره ده کنه چې دومره په یوټیوب نه وایم تاسو چې زمانه یوټیوب د څومره تاسو نه کړی دي او په دې ګوګل ایډز په دې وغیرہ هډو پويګم نه دا زما چې کوم مشر روډ دی کنه نه ایمو هغه پويږي زه په دې کارونه پویم زه صرف ویډیو کوم وقاص شیخ کمنټ کړی کنه چې برو ستا نعیم او رمیس سکیږي بای دا څه خبره ده چې نعیم زماره ترور زوی دی او رمیس چې دی زماره ماما زوی دی نو مطلب مونږ ټول چې کنه نو کزن یو کاشف خان کمنټ کړی دی کنه وتایرا تاسو سو رونه یې کنه بای دا څه خبره ده چې مونږ درې رونه یو عبید دی او بل ستا په نوم باندې کاشف خان استانه کاشف خان نوم دی غنه کاشف حسین نوم دی بل क्वेश्चन کړی دی مسلم डी यू टी ए एन आई دا سپیل له نور رل نه راځي دا رايو ځکه نه سبدي جوړیږي دا پته رات نشته وی جی پلیز زما क्वेश्चन واخلې what is your cost and where is your home and my name is king mkd بای دا څه خبره ده کنه چې کاست مون خو بس ټول یو سبزیو پښتانه یو کنه او کور چې دینو زموږ وبونیر کې دی وقاص اپریدي کرکټر کمنټ کړی دی کنه وی سلام طاهر حسین بھائی څنګه زستا سو ډیلی ولاګ ګورم او ډیلی ولاګ اپلوډ کوا ها بھائی ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ ولاګ ګورئ ان شاء الله کوشش وکوم
چې ډیلی ولاګ اپلوډ کوم. حامد بنيري ولاګ کمنټ کړی دی کنه ډیر خو کمنټ کړی وی چې ګوره ډیر ملګری وای کنه زما چینل پروموټ کا هغه ټولو ته زما وینا ده چې په پروموټ کولو سوم نه کیږي لږ ځان نه کار او مهنت وکای. زما په چینل ما په 14 جولای ویډیو اپلوډ کول شروع کړی دي او اوس خو مخ کې روان دی کنه. بای دا کوېسچن ډیر خوري کوېسچن کړی ډیر خوري خبره کړی دا څوک چې وی کنه مطلب زموږ چینل پروموټ کړم چې زبستاسو چینل نوم واخلم په خپل ولاګ کې په خپل ویډیو کې او پاغي باندې سوم نه کی زب خلکو ته وم چې لکه مطلب دا پلانې چینل وګوره پلانې چینل وګوره تاسو کنټینټ برابرې کنه تاسو کنټینټ خي نو زما وینا د اجازه نشته په خپل به خلک ګوري خپل باندې مهنت کوی ان شاء الله ډیر زر به مخکې لاړ شي. خالد امین کمنټ کړی دی چې برو ځان لکار والا بای دوا کوا ان شاء الله ډیر زر به کار واهلم بیا به تاسو له چکروم در کوم. خپل کمنټ چې دی کنه هغه کړی دی اکټینګ موویز 1 شیر خان یم د لوی شلمان نه تا ته چې مزر اس ام اس کړی و چې شیر خان په بلاک کې واهله تاول یاد نکړم وای دا څه خبره ده چې بس زمانه یېرو او دا اوس مې یاد کړی شیر خانو خوشو. بل کمنټ چې دی کنه ام آر خان اف اف ویلی دی کنه چې واده بکله کای نه کېولا باندې نه کوي را لسه چلو کوم چې پیسې وګټې ال بل واده کو کله راکینا زما داجی دی تاسو ته جواب درکو. محمد عباس کمنټ کړی دی کنه چې طاهر بھائی تاسو ضرور ولې خپای زما ضرور چې دی کنه دا تاسو نه आवाज تانه ډیر شي کسان د تاسو کې خو دې خپنی دی خو خوشاله ورته دا سټایل د سی جوړ لري سترګې مطلب دا هندي پټی دي نو خلک وځي دا ټیم خبره نور دې خپنی د مری مس انسان ډوشته نه ډیر جات مست دی. سہیل خان کمنټ کړی دی کنه چې کیمرا دې پسو اغسته ده بای کیمرا چې دا کنه دا ډیر مخ کې نه مغسته وا زما خیال 40000 او 50000 روپۍ باندې اغسته وا او داسې عامه کیمرا داسې خاص نه ده کنه لکه ډي اس ال ار ډي 200 دا او لکه مطلب داسې خاص کیمرا نه ده خو بیا گزاره کوي کنه د موبایل عام موبایل نه خاله. عبید علی کمنټ کړی دی کنه چې سلام طاهر صاحب لنډی کوتل تبکل راځي بای ته مونږ انوایټ کنو در بشو کنه یار مونږ خپل اندنه شو درتلې مونږ له انویټیشن راکا در بشو لنډی کوتل ته ان شاء الله تاسو راځي به وینو. اویس خان واینز کمنټ کړی دی کنه چې طاهر زده 400 یم یا تراشه او یا بز درشم کله راځه کله بز درځم مینا پای دا څه خبره ده چې کو تر راځي نو ویلکم او کنه ما انوایټ کای نو تراته وای چې ویلکم در بشم. ارشاد حسین کمنټ کړی دی کنه ارشاد حسین زموږ مرګره دی دیرو وی چې کله اول پیمنٹ بینک نه راوالي نو صبر را باندې خوري اها ارشاد حسین بس تا دراتلو نه پاتې را چې سدړه غواړي کنه هغه برمانه خورم د بینک نه پیمنٹ نه علاوه بس تراشه او چې سستاړه غواړي. سنا ورلد ولاګ کمنټ کړی دی کنه وی چې طاهر بھائی تاسو د چا په مشوره باندې ولاګ شروع کو ته مرګرا بیگ پین زستا سو ټولي ویډیوګانی ګورم او طاهر بھائی لړم ټاپ ته چکر راو لګوي کنه بای ډیلی ولاګ چې کنه نو ما خدا سي په مشوره باندې چینل شروع کړي بس خپل شوق نه شروع کړي دي او بل دا خبره چې لړم ټاپ ته ان شاء الله در چکر کیګو خامخا به در دوستا سره ملاويګو. خان کمنټ کړي دی کنه چې نیم ته ډیر میسج وکم خو زما نمبر را نشي او تاسو کار کوي او ایجوکیشن ولې نه کوي تاسو بنیر کې خو ډیر ویکینسي راځي لکه مطلب دا رې زوړ ته ډیر کمنټ وکم کنه میسج نه بای دا خبره ده چې بس وستي نمبر راغی زل جواب در کوم. زه زما ایجوکیشن ستاره ما بي اس کمپیوټر ساينس وکړو وستا 13 کال چې دینو زه فارغ شوم یونیورسيټي نه او بنیر کې ویکینسي برازي ما ته خدا پته نشته ځکه زه چرته سشست اپلای نه کوم پی ډي سي سی ټي ته اپلای کړی و هغه کې مې ډېر زیات کمی نمبر یې غستې د ویلو نه لیکنه ما ورته ویلو. خبای نو دا استاد سوالونه او زما جوابونه کړه چا سوال پکې پاتې شوی نو هغه بخنه غواړم او چې کوم کسانو سوالونه کړو نو غوښله ما جوابونه ورکړو. امید دی چې تاسو ته تاسو د سوالونو جوابونه میلاو شوي او تاسو به خپوي شوي زمونږه نن ولاګ مو او نن کوینی ویډیو مو دومره امید دی دا ویډیو بس تاسو خوښ شوي کو چې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان ولاګ پورې مو د کوینی ویډیو پورې اجازه راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیریال خیال ساتئ د لوی الله پامان.